سلامونه ستړي مشئ. ژوند هغه سمندر دی چې ډېرې لوړې او ژورې سړې سیلې او ډوبونکي څپې پکې شتون لري. نو کله چې غواړئ ورننوځئ نو له پوره هوښیارۍ او پیاوړتیا سره پکې ورګډ شئ. هیڅکله یې له ناخوالو او کړاوونو څخه مه ناهیلي کیږئ او خپلې پایلې ته د رسېدو لپاره د هر خنډ په وړاندې د نه ماتېدونکي ډال په څېر ودرېږئ او مبارزه وکړئ. د ژوند ماتې د خپل ژوند د پای ته رسېدو لامل مه ګڼئ، بلکې هغه ماتې بریاوو ته د رسېدو لپاره یو لامل وګڼئ. د هر څه نه مخکې مهمه دا ده چې د خپل رب او بیا په خپل ځان پوره باور ولرئ چې تاسې ته د بریا زیری درکوي او د ناکامۍ له تړلو زنځیرونو څخه مو خلاصوي. هر انسان کولی شي د ناکامۍ له غرونو پورې وځي، که هغه هر څومره لوړ وي. خپلو موخو ته د رسېدو لپاره هڅه وکړئ. ماتې مه منئ، ځکه ژوند کې داسې کوم څه نشته چې هغه دې ناممکن وي. کوښښ مه کوئ چې د ناکامۍ کلمه ستاسو او ستاسو د موخو ترمنځ اوږد واټن رامنځته کړي. د خپل ژوند له قاموس نه مو د ناکامۍ کلمه لرې کړئ. هغه انسان چې د ناکامۍ تر سیوري لاندې ژوند کوي هیڅکله به د بریا له خوږو اوبو ګوټو نه کړي. بېزړهتوب، کمزوري او ځان کم ګڼل د بریا تر ټولو سرسخت دښمنان دي چې هسې د انسان په وجود کې وژني او مړاوي کوي یې. د خپل ژوند له تېرو ماتو څخه تجربه واخلئ او خپل راتلونکي ته هیله من واوسئ.